سورة الحديد دا مدني سورت تی او پا دی که نهش آیتون دی یو کم دیرش سلور رکوگانی دی. پا دی سورت که اللہ سبحانه وتعالی دا ایمان حقیقت بیان کرده دا ایمان آثاری بیان کرده چی سوک پا اللہ باندی ایمان روڑی نو پا که ناشنا صفات پیدا کیگی دا اللہ پلار کی جهاد، انفاق، ازر نرمی، دنیا نبی رغبتی. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض باكي بياني ألا لراغ سجب أسمان وزمك كذي وهو العزيز الحكيم أو غزور ورحكمة والده له ملك السماوات والأرض خاص غلر باچايد أسمان ودزمك دا يحيي ويميت جوندي كولك يوم كولكي وهو على كل شيء قدير او اغا پارشي باندي قدرت لرون كده هو الأول والآخر والظاهر والباطن اغا ولدي او رستو دي او خكارا او پت دي وهو بكل شيء عليم او اغا پارشي باندي پوه دي دي صفتون وضاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کڑے وی انت الاول فليس قبلك شيء يلا تاولني استانا مخكي هشينو وانت الاخر فليس بعدك شيء يلا تورستني ذاتي جستانا ورستو بهشيني طول هرسبا تاتباتي وانت الظاهر او تدي سيخكاريتي استانا بورتس شي نشتي او تباتيني نستانا اخوة بلس نشتي یعنی بل شی پرده نشتی جتانے یو شی غیب کی یو شی دا اللہ نا پٹ ندے. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام خاص اللہ غزات تے چی پیدا کری دی اسمانون او زمکا پاندازی دشپگو رزو کی ثم استوى على العرش بیا برابر شو پارش باندی يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها پویگی پاغسا چننوزی پزمکا کی وما يخرج منها او آغا چی روزی داغینا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها او آغا چی نازلیگی دا اسماننا او آغا چی خیجی پا اسمان کی. اللہ پر طول خبرو باندی پوہ دے پر طول باندی اللہ علم دے. وهو معكم أينما كنتم او اغستاسو سرده هرزي چيتاسو والله بما تعملون بصير او الله پاق عملونو چيتاسو يكويلي دون كده. دي دا مطلب نده چين الله ذات تاسو سرده تاسو كم جيكي الله ذات تاسو سرده نا الله دا علم او دا ندو پا اعتبار تاسو سرده دا تفسير من دزان ننكو دا السلف الصالحين نقل لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نور صحابة الكرام نقل لي او دلیل پیدا دے گورا اللہ یغتاو سریتاو شہرزی کیے نبیوی والله بما تعملون بصیر او اللہ لدن کے دا کارونی جتاو سیکوئی مطلب اللہ تاو سردے دا علم پا اعتبار سر او دا خود اللہ بے ادبی دے چیو سڑوی جل اللہ ذات پا حرزی کیے دے نا دا اللہ ذات پا عرش دا پاسے دے ہاں دا علم او دا قدرت او دا لیدو دا وریدو پا اعتبار سر اللہ پا حرزی کیے دے. له ملك السماوات والأرض خاص غلر باچايد اسمان او دزمكي دا وإلى الله ترجع الأمور او خاص غتور گرزولي كي طول كارونا يولج الليل في النهار ننباسي شپا پورز كي ويولج النهار في الليل او ننباسي ورز پشپكي وهو عليم بذات الصدور او اغپوه دے پا خبرو چی سنو کی دی. آمینو باللہ ورسولہ ایمان روڑی پا اللہ باندی او پا رسول داغ باندی. ایمان تا بکی دعوت شوئے دے او بیا انفاق تا چل اللہ پلار کے با خرچم کوئی او دا ہری او دا پار دری وجی بین شوئی دی رابشی پا دیتونو کی ایمان بولی روڑی ذکر چی دا پیغمبر درغلی دی دا پارا دی دعوت ام دغی دا پارا در کرده. دویم ایمان بولی روڑی ذکر چی اللہ در لوز اغسته دی
او دلایل یې رالیږلي دي د پوهې لپاره. او دریم ایمان به ولې راوړي؟ ځکه چې دا قرآن نازل شوی دی دپاره چې تاسو د تیارو نه وباسي رڼا ته. ځکه الله وایي آمنوا بالله ورسوله، ایمان راوړئ په الله باندې او په رسول د هغه باندې. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، او خرچه کوئ د هغه مال نه چې ګرځولي یې تاسو واکداران په هغې کې، نائبان په یو بل پسې مال درته پاتې شوی دی. فالذین آمنوا منکم وانفقوا، نو هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی ستاسو نه او خرچه یې کړې ده، لهم اجر کبیر، هغوی لره اجر لوی دی. وما لكم لا تؤمنون بالله، او څه وجه ده تاسو لره لا تؤمنون بالله، او څه وجه ده چې تاسو به ایمان نه راوړئ بالله په الله باندې. والرسول يدعوكم، او حال دا چې رسول دعوت درکوي تاسو ته، لتؤمنوا بربکم، دې دپاره چې تاسو ایمان راوړئ په خپل رب باندې. دا وجه ده که نه وي، دې د لاسه به لازم ایمان راوړئ. دویمه وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، او الله اخیستی د مضبوطه وعده ستاسو نه که چېرته تاسو مؤمنان یئ. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، الله غزات چې رالیږي په بنده خپل باندې آیتونه ښکاره، ليخرجكم من الظلمات الى النور، دې دپاره چې راوباسي تاسو د تیارو نه رڼا ته. وان الله بكم لرؤوف رحیم، او یقینا الله په تاسو باندې خامخا شفقت کوونکی رحم کوونکی دی. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، او څه وجه د تاسو لره چې خرچه نه کوئ په لاره د الله کې. اوس به د انفاق کوم درې وجې بیانوي. یو دا چې د الله رضا به حاصلوي نو مال به لګې. دویم دا چې دنیا پاتې کېدونکې ده نو زر زر مال ولګوئ ځکه ټول مالونه د الله دي. دریم دا چې څوک د فتح مکې نه او حدیبیې نه مخکې مال ولګوي نو د هغوی اجر ډېر دی، نو ځکه یې زر زر ولګوئ. ولله میراث السماوات والارض، او خاص الله لره میراث د اسمانونو او د ځمکې دی. دا مال ولګوئ الله وایي، هسې هم د هر څه پاتې کېدونکي دي الله ته. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نه دی ستاسو نه هغه څوک چې انفاق یې کړی دی مخکې د فتح د مکې نه او جهاد یې کړی دی. اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، دا کسان لوی درجې والدي دا کسانو نه چې مالونه یې لګولي دي وروستو د دې نه او جنګ یې کړی دی. د کومو کسانو چې مال مخکې لګولی دی د فتح مکې نه مخکې، د دوی اجر ډېر دی. ولې؟ ځکه چې په هغه وخت کې ضرورت ډېر و، وروسته خو بیا ضرورت لږ و. نو دلته دا فایده راووته چې څومره د ضرورت په وخت کې یو سړی مال لګوي او څومره چاته ضرورت یو دی وله ورکوي نو دومره اجر ډېرېږي. وکلا وعد الله الحسنى، او هر یو سره وعده کړې د الله ښایسته وعده، د جنت وعده یې ورسره کړې. حسنه مراد جنت دی. والله بما تعملون خبیر، او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک دی هغه سړی چې قرض ورکړي الله ته قرض ښایسته. اوس زیاتي ترغیب دی په انفاق کې. د تېر شوي آیت کې هم د انفاق طرف ته ترغیب و چې ولګوئ د الله په لار کې مالونه، ځکه چې د خلکو ته به لوی اجر میلاویږي د الله طرف نه. اوس وایي چا چې الله نه قرضه ورکړه قرض ښایسته. قرض ښایسته څه معنی ده؟ دا ښایسته ورته ولې ووایي؟ په دې کې یو څو خبرې. یو دا چې څوک چې دا خرچه کوي د هغه نیت به خالص د الله دپاره وي، او دغه شان په هغه څه نه به خرچه کوي چې هغه د ده دپاره چې هغه غوره مالي.
فيضاعفه له وله أجر كريم. نو دو چند به کیه د پاره او د پاره به اجر عزتمنی. وصلی الله سبحانه وتعالى د ایمان ولو فضیلت بیانی. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات فاغور چی تبوینی مؤمنان سڑی و مؤمنی خزی يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم منډي بوي رڼاګانې د دوی مخې د دوی ته او ښی طرفونو د دوی ته. پولیس شرات باندې چې کله د مؤمنان اوړي که نه الله سبحانه وتعالی به خاص یو قسم رڼاګانې هغه د اوچتو مؤمنانو له ورکوي. بشراکم اليوم جنات ویلی کیږي به زیرې ستاسو نن ورځ جنتونه دي تجري من تحتها الأنهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې. ذلک هو الفوز العظیم دا کامیابي لویه ده. يوم يقول المنافقون والمنافقات فاغورت چې وی به منافقان سړي او منافقې ښځې. اوس الله په منافقانو باندې رد کوي او په دې سره یری مؤمنان چې ګوره تاسو ځان کې د منافقت ته خوی رانولئ. الله سبحانه وتعالی به ډېر ناشنا کار وکړي او هغه داسې چې دا منافقان به پرېږدي چې د مؤمنانو سره لاړ شي. دوی به ډېر خوشحاله وي چې وګوره موږ په دنیا کې هم منافقت وکړو او دلته هم ځان بچ کړو. پولیس شرات باندې چې کله اوړي دوی له به هم الله لږې لږې رڼاګانې ورکړي او دوی هغه رڼاګانې به په منځ کې ختمې شي. دوی به خوشحاله چې زموږ کار وشو او رڼاګانې به منځ کې په دوی باندې ختمې شي مؤمنان به ترې لاړ شي. الله وایي به په هغه ورځ منافقان سړي او منافقې ښځې للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وګورئ موږ ته یا انتظار وکئ موږ ته چې واخلو موږ د رڼا ستاسو نه. موږ ته هم لږ صبر وکئ که نه زموږ هم رڼا په کار ده. مؤمنانو ته به وایي قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا وبه ویلی شي واپس لاړ شي چې وروستو خپل ته وبه ویلی شي واپس لاړ شي وروستو خپل ته نو ولټوئ رڼا فالتمسوا نورا لاړ شي دنیا ته بې ځله رڼاګانې دغه ځینې راوړي که نه نو دنیا د رڼاګانو ځای دی. فضرب بینهم بسور له باب نو به والی شي په منځ د دوی کې یو دیوال چې هغې لره به دروازه وي باطنو فيه الرحمة وظاهرو من قبله العذاب دننه به په هغې کې رحمتي او د بهر د طرف د هغې نه به عذابي. منځ کې به یو دیوال لش چې بهر نه به عذاب ښکاري دننه به پکې نعمتونه وي. لکه مثال به د ایر کنډیشني چې دننه یخ هوا ولي او بهر ګرم هوا راولي. ينادونهم ألم نكن معكم دوی به آوازونه کوي هغوی ته آیا نه وو موږ ملګري ستاسو. منافقان و مؤمنانو ته وایي موږ ستاسو ملګري نه وو. قالوا هغوی به وایي بلا وو ولكنكم فتنتم أنفسكم مګر تاسو فتنه کې اچولي وو ځانونه خپل وتربصتم او انتظار مو کړی وو. تاسو خو انتظار کوو چې کله به دا مؤمنان تباه کي. وارتبتم او شکونه م کول وغرتكم الاماني او دوکه کړي وی تاسو ارزوګانو یا امیدونو حتی جاء امر الله تر دې چې راغی حکم د الله وغركم بالله الغرور او دوکه کړي وی تاسو په الله باندې دوکه درکوونکي شي. دی بوته موږ ستاسو ملګري نو هغوی هوا ظاهره کې خو وي خو قسمه قسم ګناهونو کې پراته وي. په دې انتظار وي چې کله به ایمان والو ته مصیبت رسي. دغه شان شکونه م کول
د الله او د رسول او د آخرت په باره کې تاسو خپلو ارزوګانو دوکه کړي وي، خپلو خبرو دوکه کړي وي، او دا به موی چېرې عذاب به نه راځي. فاليوم لا يؤخذ منكم فديه، نو نن به نشي اخیستی کېدی، نو نن به نشي اخیستی تاسو نه بدله جرمانه، نن به نشي اخیستی کېدی تاسو نه څه جرمانه چې معاف شي. ولا من الذين كفروا، او نه دا کسانو نه چې کفر یې کړی دی. مأواکم النار، ځای د اوسېدو ستاسو اور دی. هي مولاکم وبئس المصیر، دا مددګار ستاسو دی او بد دی ځای د ورګرځېدو. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ایا وخت نه دی راغلی هغه کسانو لره چې ایمان یې راوړی دی چې عاجزي وکړي زړونه د هغوی ذکر د الله ته. بعضو مؤمنانو کې لږه خوشطبیعي پیدا شوې وه، الله سبحانه وتعالی د آیت راولېږو چې هغه وخت نه یې راغلی چې د مؤمنانو د زړونو عاجزي وکړي د الله ذکر ته والله ته. وما نزل من الحق، وهغه څه ته چې نازل شوی دی د حق نه. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، او نشي دوی په شان دا کسانو چې ورکړی شوی ورته کتاب مخکې د دوی نه. فطال عليهم الأمد، نو اوږده شوه په هغوی باندې موده. فقست قلوبهم، نو سخت شو زړونه د هغوی. وکثیر منهم فاسقون، او ډېر د هغوی نه نافرمانه وو. چې کله ډېره زمانه پیغمبران رانلو که نه، د اهل کتابو د زړونه سخت شي وو. الله وایي داسې نه چې د مؤمنانو د زړونه هم سخت شي. خو دا خبره خو الله وکړه چې زړونه ځان ساتئ چې زړونه هم سخت نه شي. نو څنګه دا زړونه به نرمو؟ څنګه؟ الله وایي راشه که نه، نرمولو طریقه ده لکه څنګه چې الله باران راوروي او د هغې سره ځمکه وچه ځمکه را ژوندی شي، دقه شان د قرآن اورئ، د نصیحتونه اورئ، دې سره د زړونه را ژوندي شي. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، پوه شئ یقینا الله را ژوندی کوي ځمکه وروستو د وچوالي د هغې نه. قد بینا لکم الآیات، یقینا بیانو موږ تاسو ته آیتونه. لعلکم تعقلون، دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. اوس بیا د انفاق طرف ته ترغیب. ان المصدقین والمصدقات، یقینا صدقه کوونکي سړي او صدقه کوونکي زنانه. واقرضوا الله قرضا حسنا، او چې قرضه ورکوي الله ته قرضه ښایسته. یضاعف لهم ولهم اجر کریم، دوچنده به کړی شي دوی لره دا قرض او دوی لره اجر عزتمند دی. والذین آمنوا بالله ورسله، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی په الله او په رسولانو د هغه. اولئک هم الصدیقون، دا هغه کسان دي هم دوی صدیقین دي، پوره رښتیني دي. والشهداء عند ربهم، او ګواهان دي په نزد د رب د دوی. لهم اجرهم ونورهم، دوی لره اجر د دوی دی او رڼا د دوی ده. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی او دروغجنې ګڼلي دي آیتونه زموږ. اولئک اصحاب الجحیم، دا کسان جهنم والدي. و د دنیا سپکاوی بیانوي. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب وله، پوه شئ چې یقینا ژوند دنیوي لوبې او تماشه ده. وزینة وتفاخر بینکم، او ډول دی او فخر کول دی په منځ تاسو کې په یو بل باندې. وتکاثر فی الاموال والاولاد، او ډیروالی کول دی یا سیالي کول دی په مالونو او اولادو کې. دغه دنیا ده، دغه بس ته چې زما د ستا دې نه ډېره شوې، زه ستا نه زورور شوی، ډول دی او مقابله ده.
كمثل غيث أعجب الكفار نباته پشان د باران دی دنیا مثال پشان د باران دی چې تعجب کې واچي ذمهدارو لره گیا داغي ډېر په خوشحاله شي ثم يهيج فتراه مصفرا بیا وچ شي نو وینې به تاغه تک زیړ ثم يكون حطاما بیا شي زره زره دغه دنیا مثال دی باران راغی تک شنه و آخر وختو فصل له وختو ذمهدار ورته ډېر خوشحاله دی بیا وچ شي زیړ شي زره زره شي ختم شي دغه شان دنیا اوله کې شنه وي تکه شنه وي ځواني بیا کمزورتیا ورو ورو راځي راځي بوډاوالی بیا مرګ او آخرت ته مخامخ کېده الله وی بیا آخرت خو معمولي ځای نه هلته غټې خبرې روانې دي وفي الآخرة عذاب شدید او په آخرت کې عذاب سخت دی ومغفرة من الله ورضوان او بخانه ده د طرف د الله نه ورضا ده وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور او نه دی ژوند دنیوي مګر سامان د دوکې دی سابقوا الى مغفرة من ربكم د یو بل نه مخکې والی وکئ بخانې ته د طرف د رب ستاسو نه وجنة او جنت ته عرضها كعرض السماء والارض چې پلنوالی د هغې په شان د پلنوالي د اسمان او د ځمکې دی دغه طرف ته منډه کوي دا نه دي ویلي الله چې د یو بل سره مقابله وکړي په دنیا کې مخکې ووایي که نه چې دنیا څه ده وتکاثر ډېروالي هیرس دی د سیالۍ هیرس دی دلته الله وایي چې نه نه اصل د مقابلې هغه دا ځای دی مقابله وکئ یو بل ته مخکې شئ بخانه د الله وګټئ جنت وګټئ هغه جنت چې د هغې پلنوالی په شان د پلنوالي د اسمان او د ځمکې دی ګوره چا دپاره تیار شوی دی اعدت للذین آمنوا بالله ورسله تیار کړی شوی دی دپاره د هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی په الله او په رسولانو دغه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دا فضل د الله دی ورکوي چاته چې وغواړي الله دې موږ ته نصیب کړي والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند د فضل لوی دی اوس د تقدیر مسله بیانوي څنګه एकदम تقدیر خبره شروع کړه وجه دا ده چې مخکې د ایمان مسله بیان کړه که د ایمان حقیقت بیانېدو نو اوس په ایمان کې یوه اهمه مسله تقدیر دا ده ما أصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم نه دی رسېدلی یو مصیبت په ځمکه کې او نه په ځانونو ستاسو کې الا فی کتاب من قبل ان نبرأها مګر هغه لیکلی شوی دی په تقدیر کې دی مخکې د دې نه چې موږ پیدا کړو هغې لره د هر څه په تقدیر کې لیکلی شوي دي الا فی کتاب مګر هغه لیکلی شوی دی په تقدیر کې من قبل ان نبرأها د مخکې د دې نه چې موږ پیدا کړو هغه د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50 کاله مخکې هر څه لیکلی شوي د حدیث کې راځي که ان ذلك على الله يسير یقینا دا کار په الله باندې اسان دی دوه فایدې راوځي ګوره چې په تقدیر د ایمان مضبوطي یو دا چې کوم شی درته میلاو نه شي په هغې به خفه کېږي نه ځکه چې ته به چې د الله په تقدیر کې نه و لیکلي نه او کوم شی چې درته میلاو شي په هغې به تکبر نه کوې ځکه چې ته د پته چې دا بس د الله په تقدیر کې لیکلي دي نو شکر به ادا کوې لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم د دې دپاره چې خفه نه شئ په هغه څه چې پاتې شوی دی ستاسو نه یا فوت شوی دی تاسو نه او خوشحالي به نه کوئ په هغه نعمتونو چې الله درکړي دي تاسو ته والله لا يحب كل مختال فخور او الله مینه نه کوي د هر تکبر کوونکي خپل ستاینې کوونکي سره
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هغه کسان دي چې بخل کوي او حکم کوي خلکو ته په بخل سره. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد او څوک چې واوړي د الله د بندګۍ نه نو یقینا الله هغه بې حاجته دی ستایلی شوی دی. او د انبیاو در لګلو مقصد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات یقینا من را لګلی دي پیغمبران خپل په ښکاره دلیلونو سره. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان او نازل کړو موږ د هغوی سره کتاب او تله ليقوم الناس بالقسط دې دپاره چې ودرېږي خلک په انصاف سره. میزان نه مراد یا دغه تله ده کومه چې معروف تله ده او یا د اکثر مفسرین وی دا دې ته ویل کېږي عطف و تفسیر. په الکتاب المیزان دا عطف شوی دی په کتاب باندې تفسیر او وضاحت یې کړی دی. یعنی الله را لیږلي د پیغمبرانو سره کتابونه دا کتابونه بعینه هم دا تلي دي تلي په دې باندې د حق او د باطل په منځ کې فرق معلومیږي. وأنزلنا الحديد او نازله کړې ده موږ د اوسپنه فيه بأس شدید په هغې کې جنګ سخت دی. ومنافع للناس او فایدې دي د پاره د خلکو. ګوره د امت اصلاح په دوو طریقو سره کېږي. یو د الله کتاب اخو واضح شوه چې الله پیغمبران رالیږلي دي کتابونه ورسره هم ناکوز کړي دي چې دا پیغمبران دا کتابونه واضحه کړي. او دویمه اوسپنه په اوسپنې سره به جهاد کېږي. نو ځکه الله وایي ما اوسپنه هم راکوزه کړې ده په هغې کې وایي د جنګ سامان هم دی او د خلکو دپاره پکې فایدې هم دي. او بله ده وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب او دې دپاره چې راښکاره کړي الله هغه چا لره چې مدد کوي چې مدد د الله کوي او د رسولانو د هغه په حال د نه لیدو کې چې د مجاهدینو پکې پته ولګي. ان الله قوي عزیز یقینا الله طاقت والا دی زورور دی. ولقد ارسلنا نوحا وابراهیم او یقینا لیږلی و موږ نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب او ګرځولې وه موږ په بچو د دوی کې پیغمبري او کتاب. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون نو باز د دوی نه هدایت موندونکي دي او ډېر د دوی نه نافرمانه وو. د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په بچو کې الله ډېر نافرمانه وو. ثم قفینا على آثارهم برسلنا بیا ولېږل موږ وروسته په دوی پسې رسولان خپل سلسله نه ده بنده شوې الله پرله پسې پیغمبران لیږلي دي. وقفینا بعیسی بن مریم او رستم ولیږو عیسی زوی د مریم علیهم السلام. وآتیناه الانجیل او ورکړی او موږ هغه ته انجیل. وجعلنا في قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة او ګرځولی او موږ په زړونو د هغه کسانو کې چې تابعداري کړې وه د هغه نرمي او رحم. د عیسی علیه السلام په تابعدارانو کې الله شفقت او نرمي اچولې وه. وجه دا وه چې عیسی علیه السلام کې دغه صفات او د فایدې د ساتلو قانون چې استاذ کې کم صفات او په مشر کې نو په کشرانو کې په شاګردانو کې هم هغه صفات راځي. ورهبانیة ابتدعوها او په ګوټونو کې کېناستل چې دوی د ځان نه جوړ کړي وو. په دوی کې تصوف دا بیماري م وه ګوټونو کې دا ناسته نه نن سبا تصوف دغه دی که نه په ګوټونو کې دا ناسته دا د نصاراو د ځان نه دا طریقه جوړه کړې وه. ما کتبناها علیهم نه ولیکلې موږ په دوی باندې الا ابتغاء رضوان الله مگر لټول د رضا د الله. موږ خو دوی ته ویلو چې الله راضي که. الله وایي ما په هغوی باندې دا خبره لازمه کړې وه چې تاسو به خپل رب راضي کوئ. دغه ورته ما نه دي ویلي چې په ګوټونو کې کښېنئ. فما رعوها حق رعايتها
نو دوی لحاظ ونکو داغي لایق لحاظ داغي یعنی بدعت هم جوړ کړو دي ظالمانو خو بیا هغه بدعت هم سرته ونه رسو نو دلته دا خبره یاد ساتئ زمونږ په شریعت کې دا طریقې نشته دا په دې ګوټونو کې کېناسته الله هو الله هو د نن سبا چې کوم تصوف دی دا قیسې میسې او دا څلورې طریقې او چشتي ده او قادري ده او نقشبندي ده او سروردي ده دا زموږ په شریعت کې الحمدلله نشته دا نشته فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم نوركو منغا كسانو تجي إيمان راولو ددوين أجر ددوي وكثير منهم فاسقون أو دير ددوين نافرمانو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إيمان والو ويريقي دلانا وش إيمان والو تا ده تقوى او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې صحیح ایمان راوړو د دې دعوت ورکړی کی که تاسو دې شو کړو الله به د باندې دو پیری بدل الله رحمت درکي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إيمان والو ويريقي دلنا وآمنوا برسوله أو إيمان راوړي برسول داغ باندې يؤتكم كفلين من رحمته دربكي تاسوتا دو برخي در رحمت خپلنا ويجعل لكم نورا تمشون به او بگرزي تاسو لرنا چه گرزي بتاسو باغي سرا ويغفر لكم او بخانبو كي تاسوتا والله غفور رحيم او الله بخان كون كي رحم كون كي دي لئلا يعلم أهل الكتاب أديد بارجي بوش أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله پدې چې دوی قدرت نه لري په هیڅ شي باندې د فضل د الله نه وان الفضل بيد الله او یقینا فضل د الله په لاس کې دی یؤتیه من یشاء ورکوي چاته چې وغواړي والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند د فضل لوی دی لنډه معنی د دې آیت څه ده اهل کتاب خدا د الله د رحم او کرم او د جنت بس ځان پورې خاص کړی و که نه الله وی ای مؤمنانو ایمان راوړئ اوچت اعمال شروع کړئ چې د جنت ته میلاو شي د الله د رحم په تاسو وشي او د اهل کتابو ته به پته م ولګي چې د الله فضل د خو د الله په لاس کې دی د الله رحمت د هغه په لاس کې دی نو چې هغه وغواړي په چا باندې دغه رحم وکړي دغه کرم وکړي دغه فضل وله ورکړي داسې د اهل کتابو په لاس کې خو نه ده